السلام علیکم. د ویښتو غورځېدو دوه وجوهات دي. یو دا غذایي کمي یعنی نیوټریشنل ډیفیشنسي او دویمه د هارمون مسله. مونږ زیاتره سوچ کوو چې مونږ کوم شیمپو یا کنډیشنر لګوو نو په دې کې کولیجن یا ویټامین شامل دي او د دې په لګولو سره به زمونږ د ویښتو مسله ټیک شي. خو دا خبره ډیره مؤثره نه ده او ډیر کم خلک د دې نه فایده اوچتوي. د ویټامینز اصلي استعمال چې کوم دی دا دی چې تاسو یې په خولې باندې دا وخورئ. په دې شیمپوانو او په دې کنډیشنرو باندې ډیر زیات اعتبار مه کوئ. اوس به خبره کوو د هغه ویټامینز د کمۍ په وجه چې زمونږ ویښته غورځېږي او که تاسو دغه ویټامینز روزانه استعمال کړئ نو امید لرو چې ستاسو دا مسلې به 100% دا حل شي د ویښتو دا مسلې. د ویټامین سی نوم به تاسو اورېدلی وي. کله چې زمونږ په خوراک کې د ویټامین سی کمی شي نو زمونږ د ویښتو مسلې زیاتې شي. ښه ویټامین سی مونږ سره زیاتر په شنو سبزو کې لکه پالک شو، د شړشمو ساګ وغیره په دې کې زیاتر ویټامین سی شامل وي او که تاسو دا وخورئ نو ستاسو د ویښتو مسلې به حل شي. ویټامین سی ولې ضروري دی؟ ویټامین سی ځکه ضروري دی چې دې کې کولیجن وي، مطلب دا کولیجن جوړي. اوس په تاسو ووایئ چې کولیجن څه څیز دی؟ کولیجن اصل کې هغه څیز دی کوم چې ستاسو ویښته جوړوي. کولیجن یا کیریټین د ویښتو په جوړولو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. زمونږ په جسم کې چې څومره زهریله څیزونه جمع کیږي د دې نه علاوه آلودګي د ذهني دباو په وجه باندې زمونږ ویښته غورځېږي. ویټامین سی هغه څیز دی کوم سره چې زمونږ د جسم د بدن چې کوم ټیشوز دي هغه دوباره واپس مرمت کیږي او څونه چې خراب یا زهریله موادې په جسم کې جمع کیږي نو ویټامین سی هغه لرې کوي. ویټامین سی سره سره زمونږ جسم ته د ټریس منرلز هم ډیر زیات ضرورت دی. ټریس منرلز زمونږ په جسم کې پروټین جوړي چې هغې سره زمونږ ویښته، زمونږ سرمن، زمونږ نوکونه، بیا زمونږ کوم رګونه دي دغه یا هډوکي دا د پروټینو په وجه باندې مضبوط او صحتمند وي. ټریس منرلز سره زمونږ ویښته مضبوطیږي. ټریس منرلز کې آیرن، زنک، کاپر او آیوډین شامل دي. ټریس منرلز مونږ سره په غوښه کې، په میانو کې، په ډرای فروټس کې او څونه چې دا شنې سبزۍ دي نو په دې کې ټریس منرلز شامل دي. نو کوشش وکړئ چې تاسو په خپل غذا کې ټریس منرلز لازم لازم. ټریس منرلز سره به زمونږ د ویښتو مسلې ختم شي. د دې نه علاوه سیلیکا یا سیلیکان ډای اکساید دا یو قدرتي کمپاوند دی چې د سیلیکا او اکسیجن نه جوړیږي. زه به تاسو ته یو بوټی یاد کړم، دې ته هارس ټیل وایي، هارس ټیل پلانټ. د دې کپسول هم ملاویږي. تاسو د دې کپسول په بازار کې اخیستی شئ او دا خوړی شئ. د دې هیڅ نقصان نشته. بعضې کمپنۍ د هارس ټیل پلانټ دا چې کوم بوټی ما تاسو ته یاد کړ د دې تیل هم د دې نه وباسي نو هغه تیل هم تاسو استعمالولی شئ. خو بهتره دا ده چې تاسو د دې کپسول را پیدا کړئ او دا تاسو وخورئ نو دا هم ډېر مؤثره وي. د سیلیکا فایده دا ده چې د سر کوم سرمن ده دې کې دا چې کومه وینه ده د دې گردش دا تیزوي او د ویښتو چې کومې جړلې دي دې ته چې کومه غذا پکار ده هغه غذا ورته په اسانه باندې رسوي. دې نه علاوه دا د کولیجن په جوړولو کې هم مدد کوي. دا زمونږ ویښته مضبوطوي، زمونږ ویښته چمکداره او صحتمند شي. دې نه علاوه زمونږ د جسم د سرمن نه دا کرهې هم لرې کوي. زمونږ چې کوم نوکونه دي دا مضبوطوي. د ویښتو چې څومره هم مسلې دي هغه د ټریس منرلز او د وایټامینز د کمي د وجې جوړیږي. بیا مونږ سره B1 تایمین دا د څومره چې مطلب دا خشکه میوه ده په دې کې وي. دې نه علاوه چې څونه مونږ سره دا دالونه دي دې کې B1 شامل دی.
نو دا تاسو هم زیات تر استعمالولی شئ. دې نه علاوه B12 دا په غوښه کې، په دا څونه چې انډې وغیره دي دې کې، په دغه کې په پیو کې پی چې کوم دی ډېر زیات ضروري دي. نو په پیو کې هم دا B12 چې کوم دی دا شامل دي. نو تاسو دا استعمالولی شئ، نو ستاسو د ویښتو دا مسلې به حل شي. د ویښتو غورځېدو یو بله غټه مسله د آټو امیون مسله ده. دا په جسم کې د DHT لیول ډېر زیات سیوا شي. DHT د ټیسټوسټیرون یو طاقتور شکل دی. دا یو انزایم دی چې ټیسټوسټیرون په DHT کې بدل کی او دا DHT د ویښتو د غورځېدو غټه وجه جوړه شي. خو د دې هم نن سبا علاج ممکن دی. د دې بیا یو قدرتي علاج شته. یو بوټی دی چې هغې ته بچو بوټی وایي. د دې جړله چې کوم دی که تاسو استعمال کړئ نو ستاسو د ویښتو او د هارمونز دا مسله به کنټرول شي. دې ته سټینګینګ نیټل روټ هم وایي. سټینګینګ نیټل روټ دا که تاسو ته د پنساري دکان ته لاړ شئ نو تاسو ته به دغه څیز په اسانه باندې میلاو شي. نو که تاسو ته د ویښتو غورځېدو مسلې وي او تاسو پریشان یې نو دا څه چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې بیان کړل دا تاسو لازم اختیار کړئ او امید لرم چې ستاسو د ویښتو مسلې به حل شي. خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.